इंटरनेट दबाना देगा हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सही रहेगा ना यस एक्सेल में हाँ दाखिल 2007 لو شو 2013 غازوت شيكو استاذ خپل کولو एक्सेल کم ډیټا ختم شوی ریویو وایو خیر سره ریویو خو آسان دی کنه یس سر دا حضور سره ګور رزلټ لیکم ټیچر صحیح دی کنه ټیچر سپیل غلط ولې کنه غلط دی کنه کله کلیک کوم دا سپیل دا تاسو اوريدي ویل دی کنه ګرون کتیری دی دا راځي کلیر ده اوس بل چې دا ریسرچ باندې کلیک کوي تاسو ویل دی یا سره تصویرات نه دا دې مینینګ بل خیره ګور اردو کې انګلیش کې صحیح تاسو چې وایي څه Yes, sir. Yes. صحیح ده نو دا انګلیش کې ته واپس کوي مینی کلیر ده او کته بل ژبه دا وړ به ترانسلیټ باندې کلیک کړئ ریسرچ باندې کلیک کړئ دا باکس ختميږي ویني نو ترانسلیټ باندې کلیک کوم ژبه کې وړ هغه دې سلیکټ کړئ فور ایگزامپل زه وړم اردو او دا نو ټایم چې څه شي سر دا هغه بغیر نه کیږي نیټ نه بدل نیټ نه بغیر صحیح ده یس کمنٹ دے کمنٹ دے پھر میں کلک کر ٹیچر means a person who learned us something صحیح ہے یس سر کلیئر ہے ہاں نیو کمنٹ صحیح ہے قبل اخلي ده تبعنا صحيح ده بل ده تبعنا وانا these in the next previous next صحيح ده كنا delete ده واپس delete كده خلاص ده hide او show دي ده tool show كذا tool hide क्या है यदि बानी उतरेगा ده करे दे बानी ده करे show hide protect document ناس ده para दे प्रोटेक्ट की कभी भी क्लिक कर दम पासवर्ड वर्क फॉर एग्जांपल डबल एल ओके ओके सही है पासवर्ड बस सही है एल ओके उस गोरा सही है अनप्रोटेक्ट दोबारा बराश एल वर्क ओके अनप्रोटेक्ट सही है क्लियर है हां बल शेयर है प्रोटेक्ट वर्कबुक کاردا ده چې دا ورکبوک ګوره زه مینیمایز کوي شم سایزینګ ورکوي شم څنګه او کزل ته دا اون کما پروټیکټ کما دا اون ولدم پاسورډ ال اوکے نو ګوره قبل ته دوه آپشنز دي ښا دا دوه آپشن بیل کار ده دا یو آپشن نه کنه کدی باندې کلیک کوم یو آپشن ده څه ما سره structure دي ته وایي ښا کله د پاسورډ اوکے پاسورډ ورکنه نو ګوره دي دا غلان دی ایریا رائٹ او ډیلیټ او دا شنه کار نه کوي ګوره دي کې صحیح ده کله دا اف کما خنول دا ګوره ورکه کیږي دا ګوره دا رائټ کلیک دا ګوره ډیلیټ او رینیم دا شنه کدی ته سټرکچر ورکه کیږي او ختمي دي نه کلیک مو مینیمایز کیږي څه شی وایي ته سټرکچر کله ډبل کلیک می کلاو شو کنه اوس رائټ کلیک دا ګوره صحیح ده او علیکم دا ګراشه متامه چې ان پروټیکټ دا ګوره پاسورډ کوم کې کما صحیح ده نو دا اوس ګورم ته بیا دا ډیلیټ کیږي ارسه او کزن ته کرایم پروټیکټ کما کنه او پروټیکټ زدا دا سره اون کما او اوس ګورم اوس به دا ختم شي رائټ کلیک او ځنه ورډ مینیمایز ماکسیمایز صحیح ده دا زو سبق نه تاسو بل د شیر وبک دا شیر وبک اصل کې نتورک لپاره دی ښا چې مثلا دا فایل هي سره نتورک کومه کې سو کلو کې یو شیر ډیلیټ اولې نشته نه صحیح ده او فل حال تاسو ذهن کې دا کړئ زه په شیر باندې کلیک کړم دا آپشن آن کما نو څوک دانش دا فایل دا سیو شو فایل اوس دا فایل څوک ډیلیټ کول شي رائټ کلیک سر ډیلیشن کار نه کوي د په هر سیستم کې صحیح ده اوس که کس کوئی بده باندې راشي ځل ان شیر کې بیک کول شي اوکے یس نو اوس ګور دا شي ډیلیټ کول شي او قانون سرجو کوشش وکړو صحیح ده اوس غواړم چې هم شیر شي او هم پاسورډ واخلي دا یو شی دا آپشن او دا آپشن که اوس په دې باندې کلیک کوم دا حالم صحیح لګا او دلته کې وته فور ایگزامپل ال ورک اوکے میکا صحیح ده او ال اوکے اوس ګور خپل دغه یس ډیلیشن کار راکړي کې صحیح ده ته مجبور کې دې نه اف کې چې دې نه اف کې تا ته دا اف کې نه ته بس کار کوي دې لپاره ته دې چلو کې ته برای دې باندې کلیک کې او دا پاسورډ ورک اوکے به کې بیا به کول شي تاسو دا مثلا بل کمپیوټر باندې شیپ لیکنه الله اول پاسورډ هغه ورته का डिलीशन लپاره پاسورډ یې کار په کولې شي سب د ډیلیشن لپاره د آپشن نه صحیح دا سو نیټورکینګ لپاره دی کلیر دی
allow user to edit range. allow user to edit range مطلب دا نیټورک د لپاره هم د آپشن او بل یوزر اکاونټ د لپاره کوم د درې یوزر کې دا فایل استعمالوي خدای تاسو به چې د پالیسیز وای ام سی سی ام سی ټی پی کې پالیسیز دی هغه کې فرق ټیچ کی تاسو لیول نه لګو چې څه تاسو ورته ډیټیلز کې نه زمدا کلیئر ده کله ټول کلاس نو درې ورځې کلاس یواز دا ده پوه ها allow user to edit range دې مطلب دا ده ا بینکونو کې حساب ښه حساب د څه کنه مثلا زل دلی کوم چې نیم money or date صحیح ده او زبل ته ورته مچ debit یا record صحیح ده کنه زل ته مثلا پته نه صحیح کنه غلط لیکل خان زرا زم دا یو شی شو کنه کاپی میکا دې ته بس هغه ورکما ایریا ورکم اوس به دا کاپی کوم دلته هم پیسټ کوم صحیح ده اوس مثلا څلور کسان یا بینکونو کې یا زیاتره ځایونو کې دا فایل کسه شیر شي څلور کمپیوټرونو باندې دا اکسس کی دا کمپیوټر فایل کنه یو ځای دوه ځای درې څلور ځای دي صحیح بینکونو کې اکثر دا استعمالي یو فایل دوه درې څلور کمپیوټر کې اوپن شوی احمد چې دی یا کار کولای شي مثلا زه ته وایم چې احمد ایریا صحیح ده او همدا څه مثلا د کاپی واخلم کاپی دلته پیسټ کوم صحیح ده او ته وایم چې علي ایریا صحیح ده او ولید ایریا صحیح ده او حکمت ایریا صحیح ده کنه څلور کسان اوس دې ټول ته پاسورډ ورکوم دې ته allow user to edit range دې ټول ته بیل پاسورډ ورکوم کلیک زه ته ما چې د پلنی نیو یو ایریا دا ما سره صحیح ده رینج دا چې د نوم یې دې د احمد رینج چې دا رینج ده صحیح ده کنه او دا رینج ده او دې ته پاسورډ ورک احمد ته نو AH صحیح ده اوکے صحیح ده یو می جوړ کنه ها څه شي رینج ته مې رینج پاسورډ اوکے دا ولې نه وای کینسل کوم دا نیو او دا ایریا سلیکټ کوم صحیح ده او دې پاسورډ ورکوم احمد AH اوکے AH د احمد پاسورډ شو صحیح ده او دا دویم ایریا تاسو سره نیو دا چا ایریا ده علي ایریا ده نو علي مې سلیکټ کا علي ته مې AL پاسورډ ورکا علي قرآن وسجل AL خیر ده هغه نه مچیندا AL اوکے صحیح ده او زه تر ازم بیا نیو نخلم او دا چا ایریا ده دا ولید ایریا ده نو صحیح ده نو دلته کې بازار کوم WA ولید اوکے او اوکے WA اوکے WA اوکے دا اپلای اوکے دې ته ورته کړئ ته تاسو په لار کې صحیح ده نو درې ایریا اوس هر ځای کې کار کولای شم دا ګوره هر ځای کې کار کولای شم ټولو کې مو کنټرول زد صحیح ده اوس درازم پروټیکشن لګوم آی ام د اونر اف دس فایل صحیح دا فایل زما ده او زه نور کمپیوټر ته لګم نو زه درازم د څه کار کوم پروټیکشن په لګوم زه ځان خپل پاسورډ مثلا ما خپل پاسورډ یو غټ نوم کې خود چې ما سره دا پاسورډ تاسو سره نشته اوس ته ولې ته وایم چې یار ته لاش خپل سیستم ته کې نستا پاسورډ WA دی اې دی او اې دی پاسورډ یې ورکړي اوس ته یو کمپیوټر ته کې دیز کې کار کوي ته ولې دی کنه پاسورډ ته ویل چې ستا WA دی ته خو دې نو پاسورډ معلوم نه دی صحیح دی نو ګور دې کار نشي کولای پاسورډ ته ورکول کېدل ته WA ورکې دا به نه اخلي دا ایریا کله ته WA ورکې نه واخلي کله ته کار کې بالکل دې پرې نه او کته خپل ایریا کار وکنه مثلا تا نیم ورک خان ورکې کنه دا یې په پاسورډ WA اوکے باروز نه کوي نه پرې باروز نه پرې او کله ته کار کوي دې پاسورډ درنه وایي دې پاسورډ ته پته نه اوس علي دې خپل سیستم ته کې علي خپل کمپیوټر ته کې هغه AL خپل پاسورډ ورکې صحیح ده کنه AL خپل پاسورډ ورکې انټر اوس باروز کار نشي کولای دې ته کار کولای شي باروز کار نشي کولای ور دې خوري خپل دې هر یو کس لپاره بیبل پاسورډ بیبل ایریا د allow user to edit range دی صحیح شو ها بل چې ټرک چین تاسو ما پاسورډ باندې کیږي بیا به دا تاسو نشي بدلولای دا به اډمنسټریټر بدلای چې دا پاسورډ لګولای دا به بدلولای شي زه به بدل پیله دا پاسورډ وخت به برا شاهد نه رنګ په ډیلیټ کې دوباره پاسورډ ورکړئ صحیح ده اور بس آپشن چې ټرک چین مطلب دا د ما یا لیکل کړي خان او د کزه لیکلو کوم معلومات رخکاری چې څه چینجز راغلي دی بګي هایلایټ دا مې اون میکو ویر دا ایریا صحیح ده اوکے بوک 3 صحیح ده
क्लियर है उसको से निकल कोम गाना जी कंट्रोल एंटर वगैरह दिख द स्लाइड राजी लाइट खींचिया दिख चेंज ना वगैरह कम तासो के वेली दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वो दिस इन द लाइट द चेंजेस लागली एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिजेक्ट कई का एक्सेप्ट के द चेंजेस उमा का खबर रखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करे द वो रिजेक्ट वापस मर्ज की एक्सेप्ट ऑल रिजेक्ट ऑल टू बार सही शो दिस वाज अबाउट चे रिव्यू सर जी तदावी लगो बोल जी दी किस सर अगला व्यू सबक आ गया आप पासवर्ड लगा तो है पासवर्ड चेंज करने तक अगर रखा مثلا دي جاده زي पासवर्ड रकम द ए था सही द ए बी यो रेंज पासवर्ड रकम नो जो तम अलाउ यूजर टू ट्रेन से कभी बंदा लगे तो कभी बंदा कारना कहीं तो मैं न्यू फाइल वाखलमा द ए او बी ما यो रेंज مثلا तार para जोड़ सही है न्यू और तब مثلا यो रेंज वर्क द एरिया पासवर्ड स्टार डबल 1 दे ओके डबल 1 ओके सही रहेगा ना अप्लाई ओके उस रजम दीज ना दोबारा कज़ा दीज पासवर्ड वर्क को और दिमाग पर पासवर्ड वर्क देखो तो पता नहीं चलेगा सिर्फ स्टार डबल 1 मालूम है कदल निकल के डबल 1 पासवर्ड वर्क तब कार कॉलेज है लगो डबल 1 ओके उस दिन फर्स्ट दी कार कॉलेज लगो रे कदी से बाहर रहो ते कार बन से कॉलेज सही है बाहर रहो से कार बन उस दी पासवर्ड चेंज है दब बदले से चेंज होने दस चेंज होने मुझे कह दी पासवर्ड मास दस हो दी पासवर्ड उस वजह से पहले वाला इनबिल्ट खाने पासवर्ड रकम ओके सही रहेगा ना अगर बस स्टा पासवर्ड चेंज हो मुदा एरिया बस सेलेक्ट करदा दी एरिया बने लेकिन अलाउ यूजर टू ट्रेन तबराशन दी एरिया तबराशन लगो देता अगर तो बोलता है मैं चेक मॉडिफाई मन क्लिक कर दो पासवर्ड दा उमा रेंज दे और दे पासवर्ड ने क्लिक न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड न्यू पासवर्ड डबल 2 दी और डबल 2 दी ओके 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 राजा अगर मैं क्लिक करूं क्लिक में कर एसडी नहीं क्लास वो खलास दा ओके हां सही शो और वैसे डिलीट कर पासवर्ड हार्ड से डिलीट सही शो तो उस डबल ए पासवर्ड सही शो डू प्रैक्टिस ऑन दीस थिंग अगर मैं सब करते रहो टीच कर दिया था